रेस्टورانټ ډیپو چیرته چې خلک د رستورانټ لپاره غټه غټه سودا کوي یا هغه فیملی چې غټې وي نو هغوی راځي دلته سودا کوي. دلته لکه د پاکستان کې چې سبزۍ منډۍ دي هلته په کیلو یا په پاونو باندې سامان نه خرڅېږي، همدغه شان دلته هم په کیلو یا په پاونو باندې سامان نه خرڅېږي، په منونو باندې او داسې غټ غټ خرڅېږي. نو راځئ نن دغه مارکېټ ښیم چې دلته څه شی دي او څه دوی خرڅوي. او یو مهم شی چې دلته مسلمانان دلته غوښه هم اخلي، د مسلمانانو لپاره خپله حلاله غوښه خرڅېږي. دننه پکې خنزیر هم خرڅېږي، خو زموږ د مسلمانانو لپاره پکې غوښه هم شته چې باقاعده پرې لیکلي شوي چې حلاله. راځئ دغه مارکېټ نن درته ښایم. اول خو چې باید دوی ممبر وي، زما سره کار دی، زه د سره ممبر یم. نو دا مارکېټ شلو لکه اوس اول دا ټماټر دی ګوره، دا په کیلو نه خرڅېږي، بس باید پوره بکسه واخلئ، دا پوره بیگ باید واخلئ. او دا یې دوی خپلې ګاډۍ دي غټې غټې، په دې کې به سامان کېږدوئ. اوس لکه کله چې راشئ دا باقاعده د پیازو بوجۍ خرڅېږي، لکه چې ما وویل دلته په کیلو یا په پاو باندې سامان نه خرڅېږي، باید پوره بوجۍ واخلئ. لکه څنګه چې په پاکستان کې سبزۍ منډۍ دي هلته په منونو او په بوجۍ سامان خرڅېږي، همدغسې دلته په دې مارکېټ کې هم په بوریو باندې او په منونو باندې سامان خرڅېږي. دا بیا د هغه سامان چې یخ بهر خرابېږي نو دلته ایښودل شوي دي، او وخت هم دلته ایښودل شوی دی، پوره غټ فریج دی پکې ګرځه، او دلته یخني دی. نو چې دلته راننوځي باید جاکټ یا کورتي دې اغوستې وي. دلته چې هګۍ هم اخلي که نه نو په درجن یا یوه دوه نه خرڅېږي، دلته باید دا روغه بکسه واخلي. په دې روغ بکسې کې تقریبا 200-300 هګۍ دي. دلته شور دی ځکه چې دا فریج دی نو پکې لګېدلي غټې غټې. دا اوس د غوښې سیکشن دی، غوښه دلته خرڅېږي، خو زموږ مسلمانانو لپاره سپیشلي پرې لیکلي وي چې حلاله، لکه اوس په دې لیکلي وي چې حلاله. د غواوې او د پسه د غوښې نه علاوه دلته د چرګانو غوښه هم خرڅېږي. دا اوس د چرګانو غوښه دی او باقاعده حلال پرې لیکلي شوي دي زموږ مسلمانانو لپاره. حلال ځای په ځای لیکلي شوي دي چې حلال. اوس دا بیا د خنزیر غوښه دی، راځئ چې راوځو دې ځای نه. دلته نور د رستورانټو لپاره او د کور لپاره نور سامان خرڅېږي چې کوم په رستورانټ کې او په کور کې استعمالیږي روزمره. دلته دا غوړي دي، دا هم لکه په کیلو یا په پاو باندې نه خرڅېږي، باید روغه غټه ډبه واخلئ. پوره ډرایوینګ پکې کولی شي، دونه غټ مارکېټ دی.
دا بیا وریجې دي، وریجې او وړو دلته بیا خرڅېږي. دا د وړو او د غوړیو او د بورې او د مالګې سیکشن دی. نو همداسې پکې ګرځه، هغه څه چې په کور کې په کچن کې استعمالېږي یا په رسټورانټ کې استعمالېږي نو به دلته میلاو شي. دلته تا ته خو په کیلو یا په پاو باندې نه، باید پوره بیګ واخلې. دا اوس شوګر دی، بوره دی، یو پکې شکېدلی هم دی. دا بیا مسالې دي، سره مرچ، تور مرچ، خړ مرچ، هر رقم مسالې دي پکې. بس پوره به دا ګاډۍ ډکه کړي، بیا راشي دا مخامخ دکانداران یا کیشیر ولاړ دي، دوی ته روپۍ ورکړه او بس بیا همداسې د وځه. نو دا چې اوس ما کومه سودا وکړله هغې لپاره روپۍ ورکوم، هغه دوکاندار لګیا دی سکین کوي یې. بس چې دا کله سکین کړي بیا به دې ځای کې روپۍ ورکړم، د کارت په ځای یا کیش. نو ما سودا وکړله او راووتلم. دا زما سودا شوله او دا موټر شولو او خېجول دي. نو دا یې رسید راکړله، اوږد رسید دی، د $2,500 سودا شوله. دا چې دا موټر ته پورته کړو نو دا وه رسټورانټ ډیپو، چې غټه سودا کېږي وړه نه.